د زابل ولایت د دایچوپان ولسوالۍ علماو او قومي مشرانو په یوې ولسي غونډه کې د اسلامي امارت له مشرتابه څخه د ملاتړ څرګندونه وکړه او ویل چې د مشرتابه د فرمانونو اطاعت خپل دینی مسؤلیت ګڼي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر ملا نور الله نوري غونډې ته په وینا کې وویل اوس د جګړو پړاو پای ته رسېدلی او د هېواد د ابادۍ او پرمختګ وخت دی. هغه له خلکو وغوښتل چې د هېواد په رغونه کې فعاله ونډه واخلي. د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ علماو او قومي مخورو په دغه ولسوالۍ کې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت له لوري یوې جوړې شوې ولسي غونډې ته وویل د اسلامي امارت مشران د دوی په زړونو کې ځانګړی ځای لري او د مشرتابه د ټولو فرامینو او ارشاداتو اطاعت خپله دیني وجیبه ګڼي. کله چې د اسلامي امارت بیرغ په کابل کې پورته کیږي، کله چې د اسلامي امارت تر قیادت په لاندې افغانستان فتح کیږي، د افغانستان هغه ټول اختلافونه هغه خانه جنګي ټول په یو اعلان پای ته ورسېدي. نن اسلامي امارت قیادت فتح کړي، د افغانستان پر خاوره خپل تسلط راوستلی. په افغانستان کې که زموږ دوست و که مو دشمن و عام اعلان سو. قوم، تنظیم، سمت، نژاد، منطقه هیڅ ته به څوک کار نه کوي، یوازې دپاره د اعلا د کلمت الله به څوک کار کوي. په 20 کلنه دوره کې که مو څونه زحمتونه ګاللي، په بله دوره کې مو ګاللي، په بله دوره کې مو ګاللي، لله الحمد نن مو هغه ارزوګانې تر سره سوې. دغه شی نعمت وبولو او مضبوطې ونیسو، محکمې ونیسو. دوی د اسلامي امارت په صف کې اطاعت او همغږي بې سرې وبلله او زیاته کړه چې له 15 لسیزو وروسته پر افغانانو یو داسې با امنه نظام حاکم شوی چې په نړۍ کې سیال نشته. د هغوی په باور که دا یووالی او همغږي وساتل شي، هیواد به په اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې لا ستر پرمختګونه وکړي. قومي مشرانو له حکومت څخه د سړکونو، کلینیکونو، ښوونځیو او مخابراتي شبکو د پراختیا او جوړېدو غوښتنه هم وکړه. د افغانستان د ولس او د افغانستان د ولسونو حق پر دې نظام باندې داسې فریضه ده لکه څنګه چې پرون جهاد فریضه و، لکه پرون چې جهاد ادا کوو، لکه پرون چې جهاد پر مخ بوي. دا هغه مجاهد ملت او ولس ته چې تر پرونه پورې زما جنازه پروژه وه، ما ته یې اوبه راکولې، زما زخمي تداوي کوو، په هر کلي کې شهید لرم، په هر کلي کې مجاهدینو قتال لرم. نن بې خدمت ته ځان دپاره څنګه فریضه و وجیبه نه بولم؟ دا د نظام فریضه و وجیبه ده، خو په اساس کې چې جهاد بریا پیدا کړه، هغه غټ اساسات ته مخه په لاس باندې رالو چې هغه ازادي ده، هغه اسلامي نظام ده، هغه امنیت ده، هغه وحدت ده، هغه اقتصاد ده، هغه سیاست ده. په دې ټولو چارو کې لله الحمد اسلامي امارت نن کامیاب ده. ورپسې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر ملا نور الله نوري د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل جهاد یو الهي مکلفیت او د نننۍ امنیت، ثبات او آرام ژوند بنسټ د همدې قربانیو په برکت ایښودل شوی دی. هغه ټینګار وکړ چې اوس د جګړو وخت پای ته رسېدلی او د هیواد د آبادۍ او پرمختګ پړاو پیل شوی، نو د هر افغان مسؤلیت دی چې د هیواد په رغونه کې خپله ونډه واخلي. دومره غټې پروژې چې د داود خان په وخت کې په نظر کې نیول سوي وي یا په بل عبارت باندې بررسي سوي وي، په دې 15 کلنه دوره کې څوک نه پروتوانېدی. د جنګونو اختلافونو له وجې څخه چا لاس نه سوی ورغځولی، یا د شرق له بیري یا د غرب له بیري، یا د بل د غلامۍ له وجې چې دی به د بل چا غلام و تصرف یې نه سوی کولی. اما نن چې اسلامي امارت بریا راله او فتح یې وکړه، هغه غټې پروژې چې دغه پروژې پر خپلو پښو ودرېږي، لکه قوشتېپې کانال ده، کاسازر یو برق تولیدوي، ټاپي پروژه ده چې هغه به ګیس راولي، ریل پټلۍ ده چې دغه 4 سره هغه پروژې دي. په نن سبا کې به له دې 4 سره پروژو د افغانستان خلک استفاده کوي. 15 ورځې به صبر وکړو، 50 کاله دې په جنګو کې صبر کړی، 20 کاله دې د امریکایانو تر ور لاندې زغملي دي، خامخا به له تا 15 ورځې نورې غواړي. په یوه ورځ باندې ټول مشکلات د نبي علیه السلام اله العالمین نه دي حل کړي. ګورئ موږ به په مشکلاتو تر ډېره حده پورې صبر کوو انشاءالله العزیز. زه دا باور لرم چې که سبا و بل سبا و د افغانستان ولسوالي به بې پاخه سړکه پاته نیسي، دا مې باور ده. ښاغلي نوري زیاته کړه چې هغه پراختیایي پروژې چې کلونه یې چارې درېدلې وې اوس د بشپړېدو وروستیو پړاوونو ته رسېدلي دي. نوموړي د یووالي په اړه وویل نن په افغانستان کې د ورورولۍ او اتفاق داسې فضا رامنځته شوې، هغه کسان کومو چې پرون زموږ مخالفت کوه نن مو هرکلی کوي او د هیواد د رغونې او پرمختګ لپاره له نظام سره اوږه په اوږه ولاړ دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابینې په وروستۍ غونډه کې ویلي ایران تل د خبرو غوښتنه کوي خو پر خپلو ژمنو نه درېږي. په ورته وخت کې د اکسیوس د راپور له مخې ټرمپ په راتلونکو ورځو کې د ایران د انرژۍ او مهمو زیربناوو پر مخو د احتمالي بریدونو ارزونه کوي څو ایران د اوربان په خبرو کې د امریکا شرطونه منلو ته اړ کړي. بل لوري ته د ایران د سپای پاسدارانو اړوندو تسنیم خبري اژانس د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي له قوله ویلي د ایران پر زیربناو د امریکا هر ډول برید به لیونتوب وي او تهران به پراخ پوځي غبرګون وښيي. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابینې په وروستۍ غونډه کې یو ځل بیا د ایران جګړه د افغانستان، ویتنام او کوریا له جګړو سره پرتله کړی دی. نوموړي ویلي چې امریکا په تیرو 5 میاشتو کې د ایران په جګړه کې مهمې لاسته راوړنې لرلې، په داسې حال کې چې د افغانستان، ویتنام او کوریا جګړو کلونه دوام کړی و. په همدې حال کې د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ایران تل د خبرو غوښتنه کوي خو په وینا یې ډېر ځله پر خپلو ژمنو نه درېږي. ټرمپ وویل د امریکا استازي له ایراني چارواکو سره جدي خبرې کوي خو ادعا یې کړې چې د اټومي پروګرام په اړه له څو ساعته خبرو وروسته ایراني لوري بیا د رسنیو مخې ته د دغو خبرو له ترسره کېدو انکار کوي. But they break their word so often. Steve is talking, Jared, we have very good people. دوی تل د خبرو غوښتونکي وي خو ډېر ځله پر خپلو ژمنو نه درېږي. موږ ډېر تکړه کسان د خبرو لپاره لرو خو هغوی به د بیلګې په توګه د اټومي پروګرام په اړه تړون ته حاضر شي. موږ به وساته د اټومي موضوع په اړه خبرې کوو خو کله چې بهر ووځي بیا به وایي موږ هیڅکله د اټومي موضوع په اړه خبرې نه دي کړي. په همدې حال کې د الجزیرې خبري شبکې راپور ورکړی چې د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي د برټانیا له بهرنیو چارو وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د سپای پاسداران د ترهګر سازمان په توګه د نومولو پریکړه غندلې ده. هغه د امریکا او اسرائیلو پر ایران بریدونو کې د برټانیا پر وړاندې هم نیوکه کړې ده. منوط به پیروزی در این جنگی که پیروز شدیم. من خواهش میکنم به این دقت کنید، پیروز شدیم ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه. باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم، از خودش کنیم و حتما نیازمند این هست که اگه این حتما کشور هم باید امید به آینده داشته باشه، چشمانداز آیندهش روشن باشه. دا په داسې حال کې ده چې د اکسیوس د راپور له مخې د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راتلونکو ورځو کې د ایران د انرژۍ او مهمو زیربناوو پر هدفونو د بریدونو احتمال په جدي توګه ارزوي خو تر اوسه یې وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. یو امریکایي چارواکي اکسیوس ته ویلي د دغو احتمالي بریدونو موخه دا دی چې ایران د اوربند په خبرو کې د امریکا شرطونه منلو ته اړ کړي. بل لوري ته د ایران د سپای پاسدارانو اړوند تسنیم خبري اژانس د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي له قوله ویلي د ایران پر زیربناو د امریکای برید به لیونتوب وي. د هغوی په وینا ایران د پراخ غبرګون لپاره پلان چمتو کړی چې پکې د اسرائیلو پر حیاتي زیربناو او د سیمې د امریکا د انرژۍ پر تاسیساتو بریدونه هم شامل دي. د یک تلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زما خبري سرویس فهم دی ځای پای ته ورسید. تر بیا ښې چارې.